الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك كتاب التوحيد کی زمونږ درسونو دا سلسله وا او درې درس پکې د الله په توفیق سره مونږ کړیو. په اخرنی درس کې مونږ د کتاب شروع کړو چې پای کې مؤلف رحمه الله اولنی مسله دا راوړه چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله چې د انسانانو پیریان پیدا کړی دي نو دای هم د توحید د پاره پیدا کړی. د عبادت مطلب توحید دی. دا مسله تیر شوی درس کې بیان شوی چې د عبادت مطلب دا توحید دی. بل آیت په سره وړو چې الله وی موږ هر امت ته پیغمبر لګلې د دې لپاره چې د یو الله بندګي وکړي او د غیر الله د بندګۍ نه به انکار کوي. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مسلې تفصیل موږ دلته کړو. به دغه نه بعد آیت راوړو د سورۃ بنی اسرائیل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاره فیصله کړی ده چې بندگی به نه کوي مگر د یو الله. دینم دا واضح شو چې غټ حق د الله په بندگانو باندې او د کوم د پاره چې پیدا دي هغه د توحید دی. الله یو ګڼل، یوازې دغه بندگی کول. به دغه نه بعد دغه ایتونو کې مخ کې وبالوالدین احسانا، مور بلر سره ښه کول، دغه مونږ ته تفصیل کړو. دا ایتونه چې کوم دي د سورۃ بنی اسرائیل له اتلس مسلې تقریبا په دې پوره ایتونو کې چې الله پکې منع کړی دا د شرک نه، منع پکې کړی دا د مور پلار سره د بد کولونه، د بچو د وجلونه، او دغه شان یتیم د مال د خوراک نه، د تکبر نه، او په نه حق باندې څوک وجل دا غینه پکې منع کړی. او ایتونو ابتدام د دقه نه کیږي چې د الله سره به شریک نه جوړه. په اخر کې هم دغه ویل کیږي. ان شاء الله دې مسلې تفصیل به مخکې راشي. په دغه ځمانه مونږ درس ختم کړو. دا غینه بعد ان شاء الله چې کوم آیتونه راوړي دي مؤلف رحمه الله او کوم حدیثونه ناغه به ان شاء الله په دې مبارک درس کې بیانو. دا غینه بعد آیت راوړي په سورۃ النساء کې دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله بندگی کوي، د الله بندگی کوي او د الله سره بس شی نه شریک کوي. دیږي کې دا خبره په تیر شوی درس کې ما بیان کړی و چې لا اله الا الله. لا اله یعنی نشتی معبود په حق باندې، ټول معبودان دي نفي کړو، الا الله به الله د پر ثابته. نو دلته دغه مسله ده واعبدوا الله، بندگی به کوي د الله، صرف خالص د الله. د الله نه علاوه چې چا بندگی کوي دا غیره به انکار کوي او هغه به نه مني. بدلته دا خبر ذکر کړی چې ولا تشرکو به شیئا، د الله سره بس شی نه شریک کوي. څه شی دا نکیره ده او په شی کې هر شی راغی او هر مخلوق پکې راغی، کاغه پیغمبري، کاغه ملائکو کې، او کاغه ولی الله، او کاغه دنیوي امورو کې څه خبري. نو د دنیا بم د الله سره نه شریک کې. که څوک د تاسو کې چې ولې دنیا د الله سره شریک کیږي، څه چا شریک کړي د دنیا د الله سره، او چې کله د انسان غم او سوچ او فکر صرف د دنیا سره او الله پر خو دی او دغه بندگی پاتې کړي، نو د دنیا شریک کړه د الله سره. او باغی یو دلیل له په صحیح بخاری کې دا روایت ته چې
تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة باقي کی دادی چې تبادی شي هغه انسان چې د دینار او د درهم بندگی کوي او د کپڑے او د جامې بندگی کوي. نن سبا دي چې خلکوم شي چې هغه د ریال او د روپیې او د ډالر بندگی کوي. او هر څوی چې په ریال کې هر څه په روپیې کې او هر څه په ځمکه او په پټي او په جیداد او په کور کې او هر څه په بچو کې او هر صدقه خزه ده او هر څه د مزدوری ده. نو دا بندگی ده یو قسمه، دا د دنیا یو قسمه بندگی ده چې تانه الله یې ورکو. او دا خبر ما تاسو تیر شي درس کې بیان کړی و چې کله د الله د بندګۍ نه تختی نو بیا به دی الله د یو مخلوق په بندګۍ کې خلی لازم، د شیطان په بندګۍ کې منخلی، د خواهشاتو په بندګۍ کې منخلی، د دنیا په بندګۍ کې منخلی. کله چې الله د بندګۍ نه منډو او تختی ځکه حدیث کې دا مرضی دی، حدیث ته تم اشاره کیږي د خبرې چې د چا غم او سوچ او فکر د دنیا سره یې نو جعل الله فقره بين عينيه، الله تعالی غریبی مخې ته کی دا غریبی چې ته مخې ته شي بس بیا دې ټول سوچ او فکر د دغه دنیا سره شي. هغه دنیا په بندګۍ کې یو قسمه وخري کته ته څه خبرم کې نو د مخې ته غریبی راځي، که څه خبرم کې د مخې ته غریبی راځي. الله عبادت کوه د ویره کې عبادت کوم د خو غریب کیږم مزدوری نه ګډه وړه کی الله په در کې خرچه ورکا د خو زه غریب شم، په ځان باندې خرچه وکا وې دا زه غریب شم. د دنیا د بندگان چې کم دي د ډېر ناشنا دي، هغه دنیا په شمنډ وي خو دنیا په ځانوم نه لګي. ګوره الله محروم کړي دغه نعمت نه، نو صرف چوکیدارانی د دنیا الله بل دنیا ساتي. الله دې حالاتونه مونږه ساتي چې انسان د دنیا چوکیدار شي، بس صرف د مال ساتي او پټي ساتي او خاورې ساتي او په اخر کې د قشان لاړ شي، نه بخپل د دې دنیا نه فائدہ واخلي او آخرت خو دې تله تله. نو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دا بازوی وې د مکی مشرکان خو بل الله سره بوتان شریک کول کنه ځکه په الله را دکو مو خو بوتان نه شریک کوو، مو خو چې د بوتانو ته سجده نه کړي، مو خو ولي الله په سجو، مو خو قبر لزو، مو خو پیغمبر ته چي وو. نو څنګه ته موږ د مکی د مشرکانو په شان کې؟ جواب دی چې الله ولا تشركوا به شيئا د الله نه علاوه چې سدي پیغمبر د الله نه علاوه نه دی، د ولي الله د الله نه علاوه نه دی، د قبر او درگاه او دربار او ګټه ونه د هر څه د الله نه علاوه دي ګر. او بلدا چې د مکی مشرکانو یوازې د بوتانو عبادت نه دی کړو نه د ګټو ونو کړي، بلکې هغه کې بعضو د ملائکو عبادت وکاو، بعضو پکې د پیریانو عبادت کړي، بعضو پکې د ابراهیم علی السلام بندگی کوله هغه ته چغوالی، بعضو اسماعیل علی السلام ته چغوالی. نو دا چا ویلي چې د مکی مشرکانو او دغه وخت مشرکانو صرف د ګټو بندگی کړي؟ الله چې په سورۃ المائده کې وی قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، الله عیسی علیہ السلام ته داخل کو ته ویلو چې زما بندگی کو، زما د مور بندگی کو. نو د عیسی علیہ السلام بندگی شي، عیسی علیہ السلام ګټه ده کوونه ده، ها خو انسان دی، پیغمبر دی، نیک سړی. نو د نن سبا د مشرکان په موږ په سره راسره شي او راشنه وشي شي. ته ما د مکی د مشرک په کې هغه به ګټو ته سجدي لګوي، موږ ګټو ته سجدي نه لګوي. اوس کېږه مو یوازې هغه ګټو ته سجدي نه لګول، هغه د نیکانو خلکو عبادت هم کړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې کعبه ته دنه ورننه وته د چا تصویر هم پکې ابراهیم علیه السلام دغه په شکل مجسمه جوړه کړو. د شان د اسماعیل علیه السلام بغوی هغه ته به را مدد شي، هغه ته به چغه وهاري. نیواز هغه بوتانو ته سجدي نه لګوري چې سړي بوتانو ته سجدي لګوري. بلدا کدی وی چې هغه ګټونه ته سجدي لګوري ته څنګه نوې بشنه کې نو تا وغه کې په دین فرق نشته. کداغه مسله ته وبا سودا ولني چې هغه ګټونه ته سجدي لګوري ته د خور ډيري ته سجدي لګنه څه فرق شو؟ فرق سره
ته خاور ډیری ته ولاړ هغه ګټي ته ولاړ ته خاور ډیری ته ولاړ هغه ونی ته ولاړ یو شی بلکې دا مسله به ان شاء الله موږ لراش په دې درسونو مبارک درسونو کې چې د هغه وخت مشرکان زمنګ د وخت د مشرکانو نسدي هغه غوړه وو هغه زمنګ د وخت د مشرکانو نه غوړه دي پرون مې هغه ویډیو کته هغه پنجاب کې کومه درګه د جنت هغه دروازه چې پکې ده مته کړه گنج بخشته داته گنج بخشته کې دغه دربار کې نو هغه ته بهشتي دروازه وي جنت دروازه ده ودی چې څوک نه نوځي لکه دې چې جنت ته نه نوځي نو باغ یو حل جوړ چې جنت ته نه نوځي به چې کله ته ایتونه روالي د شرک او حدیثونه چې پای کې شرک نه من راغلي مړوي دا چې ته کافرانو ته بیانوم مسلمانانی وي مسلمانانو په ملک اوسېږي تر ته دا خبرې کې دا کوم کار چې دوی کړه د چې د جنت په دروازه نه نوځي په دنیا کې ځان له جوړ کړي د ابو جهل نو کړي ابو جهل چې د جنت دروازه نه جوړ کړي په مکه کې ابو لهب چې د مکه کې د جنت دروازه نه جوړ کړي دوی جوړ کړي نه ته خنه شو اته خشو که خنه شو هغه ته خشو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وسوره النساء کې شپږ درشه نمبر آیت ته ده به دغه نه بعد الله حقوق بین کړی د انسانانو ګور اولنې حق موږ باندې د الله دی چې هغه د ټولو د حقونو نه مخکې دی ځکه حدیث کې دا راځي چې یو سړی د هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړېدی چې سو پورې د الله سره او د الله د پیغمبر سره د هر چا سره د محبت نه زیات محبت نه کړي نو په موږ باندې اولنې حق هغه د الله سبحانه وتعالى حق دی دغه نه باندې به وی بالوالدین احسانا مور پلا سره وخکې دا خو موږ سره تیر شو او سورۃ بنی اسرائیل کې کوم آیت چې موږ بیان کړو تیر شو درس کې کوم دغه خبره د الله د حق نه بعد د مور پر حق ذکر شو او سورۃ النساء کې هم د الله د حق نه بعد د چا حق ذکر شو د مور پر حق ذکر شو وبذي القربى واليتامى والمساكين او خبکه د آیت په پوره کوزه کې کوم آیت مؤلف رحم الله راوړی په پوره کو وبذي القربى واليتامى والمساكين او د خپلوانو سره بخکه یتیمانانو سره بکه یتیماغه چاته وی چې د بلوغ نه مخکې پلار مرشي او په مور د مور په مرګ باندې بچی نه یتیم کیږي د پلار په مرګ سره یتیم کیږي وجدار چې د دې ماشوم غټه ذمہواری او د رعایت او د حفاظت د الله نه بدغه د پلار په لاس کې نه د مور په لاس کې مور کور کې دنه د بچي خیر ساتل شي خو چې کومي غټي مسلې دی هغه چاته دي هغه پلار ته دي نو ځکه د پلار په مرګ سره ماشوم یتیم شي یتیمانانو سره بخکه ول مساکین او د مسکینانو سره دا مسلې د دې درس نه دی د آیتونو کې کوم بعض مسلې راشي د ځان له بیان شي تفصیلا خو چونکه د آیت راوړې خپایت کې مقصدی خبره ده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء خدایت مون پوره کول دغه ترجمه او مختصر فائدہ والجار ذي القربى والجار الجنوب د گاونډي سره بخکی چې ستا په خوا کې ستا د کور په خوا کې کوري خا گاونډي بیا ذی القربى خپلوانو کې مراتلی شي او لري گاونډي مراتلی شي او ځکه دا خبره ساتي چې گاونډي کله خپلی نو د پتا باندې درې حقونه دي یو د اسلام حق دی چې مسلمان دی دویم حق د خپل ولی دی دریم حق هغه د گاونډي توب دی او چې کله دی پردی نو به دوه حق دي د اسلام او د گاونډي توب او کله چې کافری نو به یو حق ته هغه د گاونډي توب کافر گاونډي سره به مخه کیاو دی مسله کې الحمدلله زما تفصیلی بیان شتي غووري د گاونډي حق په گاونډي باندې والصاحب بالجنب او د اړخ د ملګری سره بخک مفسرینو قسمه قسم خبري کړي دي ټولې دي کې داخلي وې د اړخ ملګری چې دا خزره نو د خزي سره بخک د شند د اړخ ملګری چې تاسو سره په سفر کې ملګری نو دم پتا باندې حق دی بلکې دا آیت دې کې د ډېری خبرې راتلې شي چې ستا یو ملګری او غستا خوا کې د اړخ ملګری
او ما ملکت ایمانکم او آغا وینزی او مریان چی تو سری دا غوی سر بخا کوئی ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله مين نکي د هر تکبر کون کی سره مختال او فخور د دوړو کې فرق دی چې مختال هغه چاته وي چې داغه پتک کې پناست کې تکبوري او فخور هغه چاته وي چې داغه په وینا کې تکبوري او د الله دوړ نه دی خوخ وینا کې تکبوري سره غټي غټي خبرې کوي منګ دي شي زدي شي زما دي شي متکبر سړي به خپل باندې سوټ کې ډیر منګ زما ز او یو هغه چې رواني متکبري سینې راويستي او د چې غریبانو سره دوا سلام نه کوي چاته ګوري نه خلکو ته سپک نظر باندې ګوري نو دې متکبر دی نو که سړی متکبر دی په خبرو کې او که سړی متکبر دی په چال چلن کې د دوه د الله نه دی خوښ د تیر شوی چې کوم د سورۃ بنی اسرائیل غایتو د غایتونو کې مخ کې الله سبحانه وتعالى بدا یو ناشنا خبره کړې او کې دا ویل ولا تمشي فی الارض مرحا انسان مگر زما په دې زمکه باندې په تکبر سره انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تندا زمکه په قدمونو سره شلولې شي او نه زما دي غرون نه دنګې دي شي یو انسان هم دي سینې چې د زمکه شلولې په قدمونو باندې او نه دي سوکشتي چې دنګ شوی د غرونو نه نو به تکبر دي شي دا غینه بعد مؤلف رحمه الله آیت راوړل دي سورة الانعام کې د آیتونه الله وی قل تعالوا او پیغمبر دې خلکو ته چې راشي تعالوا لکه مونږ چې تعام ټکی شو تعال راشه دا ته فائدې د پر ذکر کوم نور کله عربی د جبې د مسلې د بګیم تفصیلا ورزو به خبر ډیر وګدش خو تعالوا سمت دراشه دي کې تعالوا د علون غسته شی د چتیدونه یعنی مطلب راشه روچت شه ما سره یو شان شي چې خبره راته وکما قل تعالوا اي پیغمبر هو دې خلقت راشي سد پاره اتلو ما حرم ربكم عليكم چې بیان کما هغه ستاسو ته چې الله پتا سو باندې حرام کړی سورۃ الانعام تفسیر هم کړه تاسو ورېدلې په سورۃ الانعام کې الله د مشرکانو هغه حالت بیان کړی دي چې دوی د ځان نشینه حرام کړی د ځان نه ساروي حرام کړی الله بیرد کو چې پیغمبر ته دوی ته وای راشي هغه حقيقي شینه ووري چې کوم الله حرام کړی دا تاسو د ځان نه حرام کړی اولنی خبره چې ذکر کړی ده الله تشرکو به شیئا د الله سره سشی نه شریک کوي سشی تمقه مسله کوم چې د مخکینی آیت کې نو د انسانانو د پیدایش مقصد او اصل وجه په دنیا کې زمنګ د راتګ او د وجود هغه خالص د الله بندگی کول ولنی مسله الله تشرکو به شیء شریک بل الله سره نه جوړه نه په بچای کې نه په نومونو او صفاتو کې نه په عبادت کې نه په ربوبیت کې په شي کې بل الله سره شریک نه جوړه یک یوازې دی قل هو الله احد الله یوازې دی یو دی الله الصمد به دې زور ته وګوره چې یو دی یوازې دی خو بیا به نیاز دی چاته ضرورت نشته بیا به نیاز دی چاته ضرورت نشته او مخلوق هغه ته ضرورت لري الله چاته ضرورت نه لري مخلوق ضرورت لري الله تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا او د مور پر سره وخه کوي د مور پر سره بد کول د الله حرام کړي سبحان الله د درې مېت ته تاسو اوري چې الله د حق نه بد کوم حق ذکر کړي د مور پر حق ذکر کړي ولا تقتلوا اولادكم
او نه به وجنی بچی خپل من املاق د غریبۍ د لاسه. والدین چې کوم دي دا خو اصول دي بر دي، اصول دي ته وي چې نیت راغلی، او فروع هغه ته وي چې تا نه راغلی. نو فروع کې څوک راځي؟ بچی راځي. اصول کې څوک دي؟ مور پلار او برزه، ټول اصول. نو چې د بر خلکو حق بیان شو، اوس د غلاندینو حق بیانوي، وی دوی به نه وجني د غریبۍ د لاسه. نحن نرزقكم وإياهم، موږ رزق درکو تاسو له او دوی له به ورکو. نو چې تاسو رزق درکول شو، تاسو بچو له به ورکو. د غریبۍ د لاسه بچی وجل دا په دوه قسمه دي. یا بچی وجل دي چې هغه پیدا شي او ته مړ کی ولیاذ بالله، او یا بالکل بچی بندول د غریبۍ د لاسه دام د بچو وجل دي. نو رزق د انسانانو د په الله باندې دی، رزق د انسانانو د په الله دی. من املاق نبو وجنی بچی خپل د غریبۍ د لاسه، منګ رزق درکو تاسو ته وغوی ته. ولا تقربوا الفواحش، او نبه نږدې کېږي فحش کارونه ته. فحش کارونه ته نږدې کېدل الله حرام کړي. ګوره داسې نه دي ویلي چې فحش کارونه به نه کوئ، وی فحش کارونه ته به نه نږدې کېږي، هغه لار به بالکل بندې. اوس پردۍ زنانه ته کته حرام دي. ولې حرام دي؟ زنا ته دي رسي، لاره بنده کړ. هغه هلک ته چې ګیره او برېتې نه راغلي، د هغه سره پالتو ګپ شپ لګول، هغه ته بغیر ضرورته کته دم ناروا دي. ولې؟ لار فحاشۍ ته روانه ده، نو لارې بنده کړه. دغه شان پردۍ زنانه سره لاس ملا وهل، پردۍ زنانه سره بغیر ضرورته خبرې کول منع دي. ولې منع دي؟ ځکه چې دا فحاشۍ ته رسېږي. الله سبحانه وتعالی لارې بندې کړې، نږدې کېږي به نه، پاتې له کولې خو ډېره غټه ګناه ده. ما ظهر منها وما بطن، کاغه ښکاره ګناه ده فحاشي ده، او کاغه پټه فحاشي ده. ښکاره فحاشي خو واضحه ده، لکه زنا کول والعیاذ بالله. پټه فحاشي ده شوه چې یو سړی په موبایل کې څه تصویران ګوري، یا پردو زنانو سره رابطې کوي، یا فلمونه ګوري، یا سندرې ګوري، دا پټه فحاشي شو. الله ښکاره فحاشي ده که پټه ده، دینه بزان لري ساتي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او نبو وجنی یو نفس چې الله حرام کړی دا غي وجل مگر په حق سره، په نه حق به څوک نه مړ کی. او په دې باره کې الحمدلله زما تفصیلی درسونه شتي هغه واوري. حق څه ته وي؟ نه به وجنی مگر په حق سره، یعنی حق سره مطلب چې شریعت ته د وجلو اجازه ورکړي. او هغه حدیث کې راځي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، حدیث ته په صحیح بخاری کې شته چې د مسلمان وینه نه حلاليږي الا باحدى ثلاث، مگر په دریو خبرو سره. النفس بالنفس، یو سړی راولګېدو بل سړی مړ کو قصدن عمدن، دنه قصاص غسته کی، او ځدی سړی وجل سړي جایز دي. والثيب الزاني، هغه زناکار چې واده کړي. والتارك لدينه المفارق للجماعه، او چې مرتد شي د اسلام نه ووري والعياذ بالله. د درې کسان د درې قسم خلک وجل شي کني شي، وجل شي. تور ټوپک راواله به ته وجنه د کار زمو ستاري نه، د کار د وخت د حکومت ته، د خلیفہ دی، د مسلمانانو د مشر دی، د قاضي دی، د مشرانو دی، زمو ستا کار نه دی. عوام خلا پریدا بعض کم علم مليان په دې خبرو نه رسیدلی. نو حدیث په بیان کې مړ وجنه پیغمبر ویني چې دا وجل جایز شو. صحیح ده، پیغمبر ویلي چې وجل جایز شو، خو دا وجل د چا کار دی؟ د رسول سلام په زمانه کې زنا شوی، د حد په قائم شوی، د چا حد قائم کړی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم قائم کړی.
غلا شوی د لاس پرې شوی د او چا پرې کړی رسول سلام پرې کړی او کدا دي شهر سره دا کار کولای شي بس مزيدي په سړي باندې بهتان لګوا چې دا زیناکار او ما مړ کو د پلانې مرتد شه او ما مړ کو او پلانې چې دا بلکې سی وجل او ما مړ کو نه دا د عوامو کار نه دی دا د مشرانو کار دی چې هغه وجل شي ذالکم وصاکم به الله تاسو ته دې کار باندې وصیت کوي لعلکم تعقلون دې د پرې تاسو د عقل نه کار واخلئ سورۃ الانعام کې دا آیت ته نو په دې اولنی آیت کې دی 15 وصیتونه زما یو بیان دی لازم به ووري او به ګوري و به ووري لس وصیتونه د الله له طرفنا ام دا آیتونه ما شرح کړی خ تفصیلا به دې بس چې کوم آیت ته به کې دی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن دې اولنی آیت کې 15 وصیتونه شو د الله توحید به منی شرک بنکه یو مور پر سره بخکه دوا بچی بنو جن غریبی د لاسدری سلورم فحش کارون ته بننی نږدې کیږي پینزم پنا حق بسوک نه وجني اوس دی بل آیت کې ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن او نه بنږدې کیږي د یتیم مال ته مگر په خطرې سره خطرې قصته وي چې د دې مال فائدہ بکی د دې یتیم فائدہ بکی ټول مال ډیره په دې طریقې سره نږدې کېدې شي نور دین علاوه به نه نږدې کېږي حتی یبلغ اشده تر دې چې د بالغ شي او خيار شي دا وخت پورې بل مال د یتیم د ځان سره ساتي خو ګوتې مته وبکینه وي الا دا ک نیت د مال د ډیره ولوي چې د یتیم ته فائدہ ورسي به صحیح ده او اوفوا الكيل والميزان او چې کله سشي تلی ناب تول کوي نو پاغي کې به کمی زیاتې نه کوي او اوفوا الكيل والميزان دي ذکر الله سبحانه وتعالى بديت کې دویم وصیت دا وکړو بالقسط عدل او انصاف سره لا نكلف نفسا الا وسعها الله په نفس باندې موږ دومره بوجي دي څومره چې وچته ولې شي د دې جواب مال سوک راکې چې الله وی ناب تول کې کمی زیاته مکوي ناب تول په عدل او انصاف سره کوي بیا وی په نفس باندې دومره بوجي دي څومره وچته ولې شي دې خبره دغه سره سکار ناب تول کې به کمی زیاته نه کوي خدای نه ممکن دی چې سړی دی ټول ژوند تیر کی او دنه څخه کمی زیاته ونه شي انسان دی بیا هم کمزور دی نه الله وی خیر دی کله نه پوهی کې دنه څخه کمی زیاته وشي او تاسو مقصد دغه نه نو موږ په یو نفس باندې دومره بوجي کېدو څومره چې چته ولې شي و اذا قلتم فعدلوا او چې کله وینا کوي نو د عدل وینا وکوي حدیث کې دا ونی چې لا نکلف نفسا الا وسعها ولی ځکه چې د عدل وینا د هر چا په وس کې ده دغه تني چې خطا کړي یو ځکه دی ظلم کو حق د ښکارنه کو به دی خطا شومره پوه نه شوم نه دي شي نشي کېدی نشي کېدی ځکه چې په وینا کې عدل د آسان کار دی په نسبت عدل په ناب تول کې اګران کار دی او دا سره د آسان دی دلته دا خبره ونه کړه واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى اگر کدا مخامخ سره خپلوانو کی خو خبره به عدل کې د په حق خبره رسی او کنه رسی خو ته به عدل او انصاف کې خصوصا د بیماری په پښتنو کې ډیره زیاته ډیر کم په دې پښتنو کې ته ملاوي شي د ز په دې بخبکیږي نو د حقیقت بیانوم ډیر کم به ته به کې ملاوي شي چې هغه عدل او حق خبره کوي کدی مخامخ ته خپلوان کینو به خو عدل لار دړي وړي شو ملګری چې کینو فیصله ته یو طرف ته د ملګری بل طرف ته عام سړی د دې ملګری شیډ باندې د قام قبيله کس ته کینو دغه قام قبيله کس شیډ باندې او دې مؤمنان به تدې لګ ملاوي شي چې هغه ته مخامخ دوه کسان کینو یو طرف ته پلاری بل طرف ته دشمنی او فیصله کوي او حق د دشمن رسی نو فیصله هم دغه دشمن په حق کې کوي د مؤمنان به تدې لګ ملاوي نور دغه ته ګوري چې د کمیو سره زما په جنګلو ده د کمیو سره زما رابطه ده کمیو زما خپل
سرشته بلټي سلار بلټي بیا خبره تورات وکي وبعهد الله اوفو او لوز چې کوم تاسو د الله سره کړی دی هغه به پوره کوئ هغه لوز د څه دی ها کوم لوز دی چې بندگی به صرف د الله کی دا لوز به پوره کوئ نو په دې آیت کې سلور وصیتونه شو په غولنی کې سو پینځه دي کې سلور یتیم مال به نه خوري په نه حق او په ناب طول کې به عدل او انصاف کې چې خبره کینو عدل او حق به او سلورم ده چې د الله سره چې کوم لوز کړي به پوره کړي بیا په دې دریم آیت کې الله سبحانه وتعالى دا وصیتونه ختم کړو په یو اهم وصیت سره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه او یقینا د الله زمانه غلار د بده بس روان شي لار د الله سلار ده نی غلار ده او لار د پیغمبر نی غلار ده سوال د ته بزله کې دا راځي چې په سوره فاتحه کې موږ وایو صراط الذين انعمت عليهم لار د نیکانو خلق ته وی لار د الله نو دا لار د الله د کلار د نیکانو خلق ده لار د الله ده په دې اعتبار سره چې رسی الله ته او تاسو ټول د جوابونه صحیح جوابونه بارک الله فیکم او دویم لار د مؤمنانو ده په اعتبار د دې چې د مؤمنان په لار روان دي دې کې څه ټکراو نشته کې سره چې لار د الله لار د الله مطلب لار د لار ته الله ته رسي لار د مؤمنانو یعنی هغه لار چې مؤمنان په روان دي د الله طرف ته مستقیمه لو د نیغه لار په دې باندې موږ تفصیل کړل اخو وضاحت هم کړل چې کوم لار الله ته رسي د نیغه لار ده او معمولی چې نیغه لار نه اخو د خو کېږي نو جهنم ته به گزارل کېږي ولیا بالله د دې دې مثال له الله د لاري لکه حدیث کې درځي چې قیامت پر ورځ کله پولیس سیرات ولګي نو پولیس سیرات به د ویختنه زیات نه لري د توري نه به تیری او د دې په غاړه باندې حدیث کې درځي کونډي وي د وسپني او دا کونډي به د انسانان رانیسی راوزاری وکړه جهنم ته تخشنه نه غلار ده نه غلار ده تل الله ته خو په خې طرف په ګس طرف باندې شیطانان دي په خې طرف په ګس طرف باندې هغه خلک دي چې تا نه پوری دي نه غلارت نو څوک برته یو سوي څوک برته بل سوي تا به د حق نه اړي فاتبعوه روان شي په دې لار بس ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله او نبذي په ډیرو لارو پس ګور لار د الله یو ده لار د قران او حديث یو ده لار د مؤمنانو یو ده ولا تتبعوا السبل او په ډیرو لارو پس بنځي نو حق یوي باطل ډیری حق صحیح یوي د دې جن ثابت کی دا آیت ته چې الله سبحانه وتعالى په د وصیت ختم کړي ولا تتبعوا السبل په ډیرو لارو پس بنځي او حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذی او نور محدثین راوړي چې ستفترق هذه الامه الى 73 فرقه ودي امت کې بسو فرقې جوړي دریو یا فرقې به جوړي دریو یا كلها في النار طول بجهنم تشي الا واحد سوى ديوين وګوره حق یو دی نه غلار یو ده هغه دوه یا لاري هغه ټولي ګډي وډي دي دوه یا لاري ګډي وډي دي یو لار هغه ډایرک الله ته رسي اکثر عوام دا وای زه څنګه معلوموم چې زه په کوم لار باندې هغه دوه یا کیما کبه دي که هغه لار باندې کوم چې بسیده رسي جنت ته نو زه څنګه معلوموم جواب دا غیداري چې صحابه کرام هم دا ته پوښتنه کړو چې یا رسول الله دا سوق دي دا یو فرقه کومه ناغول لن جواب ورکوم ما انا عليه واصحابي وكما لار چې رواني موضوع صحابه کرام وزن ته وګوره تر چا په لار رواني ست ټول ناس ته پاسته عبادت د پیغمبر په طریقه دی او کنه دي د صحابه کرام په منهج ته رواني او کنه دینه به ته د اندازه ولګي چې ته د کوم سره الله سبحانه تعالی موږ د حق پر رسول سره ملګری کی
ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. الله دا وصیتونه می ته دې لپاره وکړو چې تاسو نه تقوا دار جوړ شي. نو په دې اولنی باب کې سو آیتونه بیان شو. سلور دې سلور آیتونه دا خبر مؤلف رحم الله ثابتول واړي چې د انسانانو د پیدایش مقصد سره هغه توحید دی او اصل مسلم د توحید ده. دا غینه باندې حدیث راوړی. وقال ابن مسعود رضی الله عنه، عبد الله ابن مسعود وی، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مشهور صحابي دی او فقيه صحابي دی، په صحابه کرامو کې پوهه صحابي، خصوصا دا چې قران وته ډیر مزیدار یاد او ډیر ښکلی قران به وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی که څوک دسی قران ویل غواړي لکه څنګه چې جبرئیل علیه السلام په ما پسې راوړی دی، نو هغه د عبد الله بن مسعود نه قران یې زده کی او الله ول فقه ورکړي و په دین باندې پوهه. وجه دا و چې د اکثر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ودته ویل کیږي صاحب السواک والنعلین، مسواک والا او پیزار والا. نو د پیغمبر مسواک او پیزار با اکثر د سره وو. چته رسول صلی الله علیه وسلم پیزار به وې سونه پیزار به د ځان سره نیولیو، مسواک به د سره رسول صلی الله علیه وسلم او دسلتو چاردام به کو د بوله مسواک ورکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډیر مهینو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دره تلاوت دومره خوخو چې دته یو ورځ وی ته د قران وایي چې زه واورم، هلکه نازل شي باغ باندې خو دره تلاوت ډیر خوخ. دا اوچت صحابي دی، د بدن کمزور او ځکه یو پیر په ونه د ونی په شاخ یا په خاخ باندې ناسو او سیلې وړخو دای سره د پندې ښکار شو چې هغه ډیر نری و. نو بازو ملګرو وخندل د دې پندې پورې. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی اتعجبون من ساقی، تاسو کې سره د دې پندې په تعجب کې چولې د پندې باغ الله مې د قسم وی چې زرا لګلم د قیامت په ورځ په تل کې د جبل احد نم درنه ده. مدینه کې چې کوم غره ده دا ایمانی زور پکاري، اصل طاقت سره هغه ایمانی طاقت. یوازې بدیم کار نه کیږي چې ته بدن دی غټ ته ځان ته ګوري ځان نه تمه پیدا شي ده. نه، اصل طاقت هغه سره هغه د ایمان طاقت دی. د ایمان په طاقت باندې سړی درنیږي او د ګناوونو سره او د الله د نافرمانی سره انسان سپکیږي، رسوا کیږي، ذلیل کیږي. بیا به کې دې پته نه لګي چې مالی دی او بچی دی او خیسته دی او بدن غټ دی او نسب دی، نه، چې الله نافرمانی کوله دی به ذلیل. الله دې ذلت نه موږ ساتي. وی چې من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، کڅوک دې ته کته غواړي هغه وصیت ته کڅوک کته غواړي کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی او بیا په مهر وهلې دي. ځکه اولنی مسله عبد الله بن مسعود نوم واغستو، من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم. نو دي جن ثابت شو چې د پیغمبر نوم دي شغسته جایز دي. الله چې کوم منع کړی ده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هغه مته چې پیغمبر ته دي سي आवाज مکوا یا محمد دي سي دا به د بیا. اوس کوم چې د تذکره کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم واغستو نو بدی کې سحرج نشته. و یاغه وصیت چې پیغمبر کړی دی به مهر وهلې دي چې وصیت نشته چې پیغمبر به مهر وهلې. خدای اوسو آیتونه ویل غواړي وې دا آیتونه دي چې ځان سره یاد کړه چې د پیغمبر وصیت چې هغه به مهر وهلې. نور دي چې وصیت نشته چې اخري جون کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلیکل کړي او به مهر والے. ها اخري وخت کې چې کله بیمارو سکسان وته ویلو یا رسول الله لیکلو کا، یعنی موږ ته څه ولیک. پای کې صحابه کرام په منځ کې اختلاف راغی
نو بازو دا وی چې پیغمبر بیمار دی لیکلو ته ضرورت قرآن او حدیث دي کړي دغه وصیت د پیغمبر بازو چې لیکل دي غوازونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول وست شیعاګان وی پیغمبر پرې نه خو لیکلو ته ځکه چې هغه د لیکل چې علی رضی الله عنه خلیفہ چې سره باطل ثابت دی پر اساس نه کوي دغه لیکل ته چې دوی ته ویل شي تاسو وحی شو هغه لیکل نه دي حدیث کې به شیعه راټینګ او سبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه لیکل چې علی رضی الله عنه خلیفہ زمانه بعد وی لیکل وی نه لیکل او ته چې دی لیکل و دې ځکه براټینګ سید او موږ تاسو سره منو چې هغه د لیکل وی لیکل وی نه لیکل نو ته چې دی لیکل ته په ټیم کې وی تاسو سره مشوره کړې و وې دا ټول کار ولیاذ بالله د عمر بن خطاب په ټیم کې دا خبره کړې و سیده او صحیح سند سره هغه ویلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار دی قرآن او حدیث دي کړه دوی وګوره د عمر رضی الله عنه دشمنی ته د علی سره چې هغه وصیت لیکو پیغمبر نو د بیمنه کو نو وی بیمار دی دې ته حدیث القرطاس دا ډیر مشهور شبهه ده شیعاګان چې ول عمر رضی الله عنه پیغمبر منه نبی به جواب دي سي کې اولنه کومه د ذکر کوي سی لیکل وی دی لیکل چې دی لیکل نبی ته تچوي چې دی لیکل هغه ویني لیکل بل به تدوي په صحیح حدیث کې دا ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخرینی ورځو کې دا خبره کړې و عائشه رضی الله عنها ته او نور صحابه کرامو ته وی راولې یو پانه چې ولی کم چې زمانه بعد ابوبکر خلیفہ دا صحیح ثابت دي نو پیغمبر خو سونه لیکل او کلی کله نوم دی لیکل دی لیکل حالت صحابه کرامو منځ کې اختلاف راغی بل مسله کدا مسله دومره اهمه وي چې دین په کم پاتې کیږي نقصان نو ترسي نو بیا پیغمبر دا خبر دغه کسانو د لاس نه پرې خو د کوم وی چې پیغمبر بیمار دی هغه بیا ویلې وي چې زه بیماری مخ راوړی بیا م راوړی ځکه چې دا مسله کزه ونه لیکم نو دین ته نقصان رسي نو چې پیغمبر ونه لیکله پوه شو چې دا مسله دومره اهمه نه ده دا مسله ثابت ده قرآن او حدیث کې نه تل ګورئ بلدا چې رسول صلی حدیث کې ویلي خوازیه وی دوی شینه تاسو کې پرېدمه او غسري کتاب الله و سنتي د الله کتاب او زما طریقه دا مضبوط راونی سي نو دې څه وصیت پیغمبر نه کړي التي عليها خاتمه التي عليها خاتمه هغه چې د پیغمبر مهر وي د رسول صلی الله علیه وسلم مهر وجه داغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د بچایانو ته مشرانو ته خطونه لیکل نو دا غوډه طریقو چې خط به ولیکو نو به مهر او تصدیق به وکړو د پلاني طرف نه د رسول صلی الله علیه وسلم سره او دستخط غنی شو کوله نو به یو ګوتې جوړ کړو په ګوتې کې د نه مهر او په اي کې لیکلو الله رسول محمد یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ګوتې به دغه پاڼه باندې ولګول نه دا به مهر شو وی که څوک هغه وصیت ته کته غواړي عبد الله ابن مسعود وی فليقرأ قوله تعالى نديري دغه ایتونه وی قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ایتونه اوس مونږ وی کنه سورۃ الانعام غیتونه چې راشي زته واستول ولا ما غس چې هغه پتا سو باندې حرام دي الى قوله وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه غیتونه مونږ وی عبد الله بن مسعود سوی سبحان الله الصحابه کرام دې پوهیت وصیت کته غواړي هر څړي شوق پیدا چې دا کوم وصیت چې پیغمبر کړه وې دا غیتونه کې دا پیغمبر وصیت دا وصیت چې پیغمبر کړه په دې باندې عمل کوي چې بندگی به یوازې د الله کې او بیا غنوري مسلې دا حدیث کوم دینو امام ترمذی رحم الله راوړل او امام طبرانی رحم الله راوړل دا غینه بعد حدیث ته او دا په باب کې اخرنه حدیث ته وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل وی معاذ بن جبل د ډېر اوچت صحابي او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی زما په امت کې چې په حلال او په حرام باندې ډېر خپويږي معاذ بن جبل دی
او یو حدیث کې دام راځي د شرف ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روانو رسول سمته یا معاذ هغه یا رسول الله حاضر لبیک وجته سره ډیر محبت کو معاذ بن جبل رضی الله عنه چې كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سور په خر باندې فقال لي نماتوي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد تدري بتشتيج الله سحق بندگانو وما حق العباد على الله او سحق دي د بندگانو په الله باندې تدري بتشتيج وما وتيج الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته یو حدیث کې دي راځي یو روایت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوال وکړو بیا غلی شو بیا په سفر باندې روان بیا وته معاذ حق د معلوم دی د الله او بندگانو باندې مې چې الله او رسول اعلم بیا روان شو بیا وته بدرین پیروي نو بیا ول جواب ورکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې د صحابه کرامو د شوق پیدا کولو لپاره به یو سوال وکړو جواب به ول زر نه ورکړو ویتا ته پدره چې د الله سره حق دی په بندگانو باندې او د بندگانو سره حق دی په الله باندې دلته د فائدې د ساتي چې د الله حق په موږ باندې د واجب دی زمونږ حق په الله باندې د موږ نه دی واجب کړي الله په ځان واجب کړي نور چا کې د منظور نشته چې په الله باندې څه شی واجب کی آیت کې الله وی کنه كتب ربكم على نفسه الرحمه الله په ځان باندې دا خبره لازم کړی دا چې زما مهرباني د معامله کوم او د شفقت الله په ځان لازم کړی خو چا خو بنه لازم کړی وی پیغمبر ماته وی چې حق الله علی العباد حق د الله په بندگانو باندې دا دی دغه کولو کې دي لپاره د حدیث راوړی د دې لپاره حدیث راوړی دغه کولو حق الله على العباد حق د الله په بندگانو دا دی ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا چې د الله عبادت وکي خالص او د غسر بس شي نه شریک کوي د الله حق ته په باندې ولا يشركوا به شيئا فعبادت کې وسره شي نه شریک کوي او د شي د مسلمان سره مخ کې تیر شو وحق العباد على الله او حق د بندگانو په الله دا دی دې ته وکړي دی خوشاله بشي الله يعذب من لا يشرك به شيئا چې عذاب بنور کوي هغه انسان ته چې څوک سره شریک نه جوړي دلته د فائدې د ساتي عذاب بنور کوي مطلب دا نه دی چې بالکل به عذاب نه ور کوي خو مطلب دلته دا دی چې عذاب ولا همیشه نه ور کوي ولې دې خبره مونږ وکړو وجه دا ده اوس یو سړی د موحد دی د الله سره د سره شرک نه دی کړی خو ګناونه ډیر دي د ګناونو د لاسه جهنم تر دخل الله عذاب ورکو نو څنګه دلته حدیث کې ویل شو چې دې سړی ته عذاب نه ملوي ها همیشه بنی په عذاب کې روزي وسوخ بعد کم عذاب چې الله مقرر کړي خو لازم بروزي او جنت ته وځي معاذ بن جبل یا رسول الله افلا ابشر الناس خلقو د زیر ورنکم رسول صلی الله علیه وسلم لا تبشرهم ما د خلقو ته خبر مکو فیتکلوا بیا بډړي ولګي اخرجاه فی الصحیحین دا حدیث په صحیحینو کې دی حدیث کې ډېری مسلې د خدای مخ کې چې مؤلف رحم الله کې مسلې ذکر کړي بای کې به بیان کړي ان شاء الله ماته اوس په تیر شي درس کې ویلو چې د مؤلف رحم الله دا طریقه ده چې اول آیت راوړي به سره راوړي حدیث راوړي او باب کې بیا دا غینه مسائل راو باسي نو دغه مسلې په تعدی سره وایو مؤلف رحم الله فيه مسائل و اذا سمره حدیثونه چې تیر شو سمره آیتونه چې تیر شو د دین یو څو مسلې راوته وګوته کېده اولنی مسله الحکمه فی خلق الجن والانس حکمت سده چې ولید پیریانو انسانان پیدا شوی ولې پیدا شوی الله د توحید د پر واضح شو دویمه مسله دا راوته ان العباده هي التوحید چې عبادت هم توحید ته ویل کی عبادت څه ته ویل کی
توحید ته ویل کی. درېمه مسله انه من لم يأتي به، چا چې د توحید باندې عمل ونکو، لم يعبد الله، د خود سره د الله بندگی ونکړه. دا فائدہ د کوم ځای نه واغسته؟ وی ففيه معنى قوله ولا انتم عابدون ما اعبد. عبادت خو مشرکان هم کړي. یعنی پیغمبر ته الله سو وی دوی ته وایي چې زه د هغه څه بندگی نه کوم چې تاسو ورله بندگی کوئ. یعنی بندگی هغوی کړې ده، بیا ولې د هغوی د بندگی باطله ده؟ د غیر الله کړي، توحید پکې نه و. موږ دا مسله بیانوله. د دویمه چې توحید بندگی اصل توحید ته وایي، د دوی د بندگی باطله په دې ده چې توحید پکې نه و. یو سړی راولګي سحر نه د ماښامه پورې منځونه او جهادونه او زکاتونه او روجې او صدقې او اذکار او توحید پکې نشتی، د الله بندگی کړې ده؟ نه ده کړې. او بنیادی مسئله پر خو دې چې د الله بندگی کړې. مؤلف رحمه الله دا موي چې لأن الخصومة فيه، وی جنگ ټول دغه مسله کې روان دي توحید کې. څومره چې پیغمبران راغلي هم د دې لپاره راغلي. نو وی سلورمه مسله ده الحکمت فی ارسال الرسل. سلورمه مسله ده ثابت شوه د دې آیتونو نه چې پیغمبران الله ولې را لېږلي دي. چې توحید د پاره چې یوازې بندگی به الله کیږي. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. دا د پیغمبرانو در لېږلو مقصد. پنځمه مسله ان الرساله عمت كل امه، چې هر امت کې پیغمبران راغلي. دم د آیت نه ثابت کړی ده ولقد بعثنا في كل امه رسولا. یو امت د سینې د تیر شوی چې بای کې پیغمبران نه راغلي. شپږمه مسله ان دین الانبیاء واحد، د پیغمبرانو دین څه دی؟ یو دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله کوم پیغمبر چې مالګره موت دا ویلي چې د خلکو ته وایي چې د غیر الله بندگی بنه کوي، صرف په الله بندگی کوي. دسی کې دی شي چې بعض احکامو کې اختلاف راشي، د عبادت په طریقه کې اختلاف راشي، خود دین په اصول کې اختلاف دراشي. دا څوک نشي ثابتولای چې یو پیغمبر د خپل امت ته د شرک اجازه ورکړي. دسی کې دی شي نشي. خو دسی کې دی شي چې د منځ طریقه زمونږ د جدای او د غویغه جدای د کې دی شي. دین نه مراد دلته اصل بنیاد دی. نو بنیاد د ټولو څه دی؟ هغه یو دی. او حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وی موږ ټول پیغمبران ورونه یو، پلارم یو دی میاندیم جدا دی. پلار یو دی مطلب یعنی اصل دین هغه یو دی توحید. میاندی جدا دی کې دي چې احکامو کې فرق هغه راشي، خو نور د پیغمبرانو دین ټول یو دی. السابعه وما مسلوي دا شو المسألة الكبيرة وغټه مسله بکې ده ان عبادة الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت. دا مسله مونږ بیان کړی و چې دا هغه وخت پورې ته توحید نشي منلای چې سو پورې دی د غیر الله د عبادت نه انکار نه کړي. نو دا غټه مسله ده په دې کې. مې دې څه وضاحت کړو چې یو سړی الله منی د الله بندگی کوي، خدا وی د قبرونو د چې پراته دي کوم ثبت نه کوي. قبرونو ولم سوکتي پیغمبرانو د چې غوالم ځکه چې پیغمبران د سره موحد دي نه دی موحد، لازم انکار کې د طاغوت نه. اتمه مسله به کوي دا ده ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. طاغوت هر هغه چاته ویل کیږي چې د الله نه علاوه بندگی وشي. خمون به یو شرط لګول او توصیات دي چې د الله نه علاوه بندگی وشي او څه چې هغه په راضي او هغه په راضي نو د طاغوت دی. لکه د الله نه علاوه د عیسی علی السلام بندگی هم شوی، خو عیسی علی السلام وړي نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بندگی هم شوی د الله نه علاوه، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نه غواړي کنه، نو د طاغوت نشو. نه هم مسله وی دغه درې آیتونه
چې په سورة الانعام کې دي د دې غټ اهمیت وي د سلفو په نس وفيها 10 مسائل وي د غلس وصیتونه ډېر اهم دي په سورة الانعام کې چې اولها النهي عن الشرك او یولنې وصیت پکې سو چې شرک ونه کوي دا غي تفصیل مخکې تیر شو لکه سات مخکې لسمه مسله پکې دا شو وي د سورة الاسراء د آیتونه ډېر ناشنا آیتونه دي وفيها 18 مسألة او باقي تلس مسلې متى استمخ کی درس واوله کی شروع کی د سنه لا تجعل مع الله الها اخر الله سره بل اله نيوزه کی فتقعد مذموما مخذولا بيد وقضى ربك الا تعبدوا سوره بني اسرائيل ختمي کی د تلس مسلې په سبان دي ولا تجعل مع الله الها اخر نشورو د دین او شو چې د غیر الله بندگی ونه کې د الله سره بسوک نه شریک کې اختتام په دی باندې وشو چې الله سره بسوک نه شریک کې نو دغه شان اے موحده جن بشورو کې په دی باندې چې عبادت یک یوازې د الله او ختمه به په دی باندې چې عبادت یک یوازې د الله کله چې دغه اتلس مسلې بیان شي نو په اخره کې به الله دام ویلي ذالک مما وحى الیک ربک من الحکمه د حکمت خبرې دي چې الله تاسو ته بیان کړي یولسمه مسله آیت سورة النساء وإذا سورة النساء دا آیت چی دے تسمى آیت الحقوق العشرة بدی کی لس حقنا اللہ بیان کری لس واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا غایت وستیر شو تیر نشو ذهن کی مرضی نو دی کی لس حقنا دی خو اللہ بکی اولا نیخ پل حق ذکر کری جاغ توحید دولسم مسئلہ اشاره هغه وصیت چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې کړی او موږ سره مسلمان کې تیر شو چې دې وصیت پیغمبر والله اسنه لیکلو نه کړی خدای عبد الله بن مسعود مراد ده چې د آیتونه په دغه پیغمبر نازل شوی دي او هغه موږ ته ویلي دي چې په قران باندې عمل کوي خدای دغه طرف نو وصیت شو کنه ها دولسمه دیارلسمه مسله وې د دینه دا واضح شو چې د الله حق په موږ باندې څه دی هغه څه دی د الله حق په موږ څه دی توحید سوال لسمه مسله او دام واضح شو چې کله بندگان د الله حق ادا کړي نو د دوی بیا په الله باندې څه حق دی هغه څه دی الله بول عذاب نه ورکي په لسمه مسله وې دا مسله ډیرو صحابه کرامو تم نو معلومه دا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وخوا دلیل به سجدیرو ته نو معلومه هغه وی زه ویم یا رسول الله رسول الله نو کډیرو ته معلومه وي نبی هغه نه ویلې معاذ بن جبل ته چې می وایا سوال دلته زړه کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله منکو معاذ بن جبل نبی ولې هغه خبره مونږ ته بیان کړه حدیث خو بیان شو کنه جواب داري چې کله هغه وفات کېدو نو په اخري عمر کې دا خبرو کړ دې د پاره چې د علم پټ پاتې نشي او بل دا چې پیغمبر دې سینه دې منع کړی چې بالکل به چاته نه هو شي چاته مو وای هو شي چاته مو وای شپږمه مسله جواز کتمان العلم للمصلحه کله یو علم پټولې شي د مصلحت لپاره یو سړی ته مسله معلومه ده خو مې بیانو د سره لپاره مصلحت لپاره نور خو حدیث کې درغلي دي چې څوک علم پټي الله ول سخ عذاب ورکي خدای ته مستثنا شو چې کله نه کله بعض مسلې پټول سدي جایز دي لکه دا مسله شو یا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا کعبه ورانه کی او به په هغه بنیادونو جوړه کی کوم بنیادونه چې ابراهیم علیه السلام یې خو دیو خو بیا تی غلې شو ځکه چې فتنه تی جوړیږي او د خلکو نوې اسلام قبول کړي دي نو چې څه مشکل را پیښ نشي هغه مسله څه کړه هغه پرې خو ده نو کله کله بعض مسلې هغه پټول غوړي ها ولا سم مسله وی مسلمان لزیره ورکول د مسلمان کار دی چې هغه خوشاله شي ډایرک معاذ بن جبل سوي یا رسول الله وینه مسلمانانو ولی وی چې د مسلمانان خوشاله شي نو دې ځکه دا مسله
چې مسلمانانو ته هغه خبره اورو چې هغه په خوشحاليږي او چې کله ته مسلمانانو لزيري ورکه الله به تعالی زیری درکې خو دې یو نیم څه کوي خبر خو نه شوګه نو قانون وروت خبر خو نه شوګه استاد بدکی تاسو بدکی اسره بدکی دقه به سګرځي چې په ست طریقه د مسلمانان خپه کما په ست طریقه مسلمانانو د ژوند خوشحالي ختمه کړه په دقه به سګرځي نه دې کار کوا چې مسلمانانو لزیره ورکوا او خوشاله وا اتلسمه مسله دلته راشوا الخوف من الاتكال على سعه رحمه الله د الله رحمت پراخه دي نو یكتب په دې باندې ډډه نه لګي رسول صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل تسوي وی ما بیانو دا حدیث خلق وډډي ولګي جزاء الله سم عذاب نه راکې او موحدین بعضو په دې زموږ په دې ملګرو کې چې الله تعالی سلفیت عقیده نصیب کی او د توحید د ډیرونه خیوم ها سوې دا ټکی تبا کوي د ډیرونه خیو مړه الله سره شکر الله سره چې د شریک نه جوړ کړي خیر دې کې سود خورو خیر دې کې ظلم زیاتې کو خیر دې کې فحش کارونه کو خیر دې کې دروغ وایو خیر دې کې د منځ پابندی نه کو خیر دې او خیر دې او خیر دې الکه ډډې دی ویل لګولې قرآن او حدیث کوم نه کوي چې تم شرک کړي دې مونږ خوایو چې پیغمبر تابعداري لازم ده د مسلمان طریقه نه مونږ بار بار دا مسله ذکر کړې ده چې مسلمان به ژوند تیرې د یری او د امید په منځ کې د الله نه به امید هم ساتو چې الله به مونږ بخي خدای الله نه به یریګهم ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله سوي وينبغي ان يكون سائرا الى الله بين الخوف والرجاء الله ترتب سفر کې د یری او د امید په منځ کې فايهما غلب هلك صاحبه او چې کم یو طرف د باندې زور اور شو ته تباش چې صرف په امید ډډه ولګوله تباش او چې صرف یریدي د الله نه د خوارجو بشان نو هم تباش بلکې د الله نه به امیدوم ساتي او د الله نه به یریږي هم نلسم مسألة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم وإذا فائدة مروته سليو مسألة ده بتنين دي سوى الله ورسوله أعلم زمان قابا ده چاپلارو بلا تکه وی چې ما ته پته نشته زما دې ګيري ته وګورم زه به دایم چې ما ته پته نشته غلطه مسله به بیان خدای ظالم دي شنو چې ما ته پته نشته معاذ بن جبل یا رسول الله ته پته الله پیغمبر ته پته ملائکم دا خبر الله ته کړو چې کله ته الله وی شي زوم د نمونه بیان کړو الله موږ سره علم نشته ما دا العلامه الفقيه الامام شيخ ابن باز رحمه الله دا فتاوی ما کته نو درې زینب کې ما کتري درې زینه چې سوال شوی دی د شیخ نه جواب کې د لیکلي ما ته پته نشته الله اعلم بچا چې دا فتاوی را جمع کړی دا غوي وې ماته دا درې سوالونه وستو خو شیخ وې دا به کې پرې چې خلکو ته زما دي کمزورتیا پته ولګي دي ته وي حق پر رسول الله تم رغت علم هغه ته مسله راځي وې ماته پته نشته نو البته من کې دوه مشکله دي یو د مولیانو بل د عوام مولوی سه ملک خدا نه وي چې ماته پته نشته چې زیاتره خپل مقام ډیر اوچت عوامو کې مشکل لګنه اوس د عرب علما کدي سی وی الله اعلم نو دي عربو ته اندازه ولګي چې دا څومره جزاء علم دی څومره حق پرست منګه کچ ته وی چې الله اعلم مونږ ته پته نه زمړه نبی نه ستې درسونو ته علم دي ته وی چې دی وی چې ماته پته نشته هلته مشکل لې اوس هغه علم کدي سی وی چې ماته پته نشته نو هم غریب په کشمکش کې چې خلک وسوس بکر د چې مسلې ته پته نه دي چې وای چې الله اعلم دي چې یو مسله دا ویل جایز دي الله ورسوله اعلم د شریعت په مسلو کې د منځه مسله رااله الله تم پته ده پیغمبر تم پته ده خو کله چې غیبی مسلې راشي نو پای کې به صرف څه الله اعلم باران براوري کنه الله اعلم
دا سړی په کفر امریکا په اسلام بمري الله اعلم دې کې پیغمبر بیان شي ویل دغه جاسه علم الغیب نشته وی شلمه مسله دا جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض کله نه کله یو سړی خاص کول شي په یو علم سره سیوا د بلنه وسګور رسول صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل په دې علم سره خاص کو علاوه د نور صحابه کرامونه دي چې کې دي او دا د معاذ بن جبل فضیلت ته چې په دومره صحابه کرامو کې پیغمبر دا مسله غته بیان کړه نو استاد کله کله شاګرد ته یو مسله بیان کړي مونږ چې وکړه خپل استادانو سره ناسو او یو مسله بیان کړه وی سوال دا دی مسله دا خو بیان وینا ټول به د قشم په کشمکش کې پاتې چې دا وګوره صحیح بیا به ورسته د درس نه بعد بعضو دغه مسله بیان کړه د یو خاص مقام د لاسه چې دا پکې تکړه دی یا د حقدار دی د مسلې دا مسله استاد ډیر په مشکله کتلې د کتابونو نه راويسته دی عالم او ته ټول ورځ درس کې پروت خناري د خيږي سر د کتاب پروت دی بیت ته ولې بیان کی ها ته د شي اسمان نه راکوشي چې هغه به دوه ستړي شي ته بیان کی خو یو ولیدو چې ډېری راسناک ته راشي ته بیانو حقدار دی چې بیان شي یو اجتماع مسله دا وې د رسول صلی الله علیه وسلم عاجزی چې فخر باندې سور شي سبحان الله سبحان عاجز انسان فخر باندې سور لیکړي دوی اجتماع مسله دا چې په یو سورلې باندې بلکې ځان سره سورولې شي دلیل څه معاذ بن جبل رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په شرط دی چې تاسو د دې سورلې طاقت معلومي دا نو کمزور اند کې خرد وسلور پیدا شي دا وزیاتې شو د سورلې سره نو د سورلې سره ظلم هم نه کی د رښتما مسلې دا ذکر کړی دا وې دا معلومه شو چې دا مسله ډیره غټه ده ذکر رسول الله معاذ بن جبل ته بیان کړ او د دین موازی شو چې دا غټه ده چې هغه ضروري وي زیره ورنکم نه در خوشاله دوه مسله سړي رښتو مسله او د اخرنی مسله ذکر کړی ده د معاذ بن جبل رضی الله عنه فضیلت د کوم ځای ثابت شو فضیلت مسله او ته خاص بیان کړه دویمه وسور لې باندې ځان سره سور کړي دو خبرو دلاس یو خاص مسله خو دویم په سور لې باندې سور کړي او د دې سره چې الحمدلله دا بابم ختم شو او دا درسم ختم شو ان شاء الله پر روان درس کې به د باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب د توحید فضیلت او د توحید د الله ګناونه د انسان نه ریږي دا مسله به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې مونږه په کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى دې مونږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو الله سبحانه وتعالى دې مونږ کې توحید په دې طریقه راوړي څنګه چې الله غواړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين